خبر د مزار شریف د چاودنې 50 مړي د بلخ حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهار کلیکم. بلخ د شیعاګانو پر جمعه له برید وروسته روغتیایي سرچینې وایي چې لږ تر لږه 50 مړي دغه ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. یوې سرچینې د پنجشنبې د غویي پر لومړۍ ورځ 800 ورځپاڼې ته ویلي چې اوس مهال 30 مړي د بلخ حوزوي روغتون په سرخونه کې ساتل کیږي. هغه په وینا دغو کسانو هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. هغه وایي چې څه د پاسه 40 ټپیان هم دغه روغتون ته لیږدول شوي دي. تر دې مخکې سرچینو ویلي چې څه باندې 30 تنه د مزار شریف چاودنو کې وژل شوي او کابو 80 تنه نور ټپیان دي. د ویلو چې دغه چاودنې نن ماسپښین د مزار شریف ښار په سیدوکان جومات کې شوې ده. تر اوسه دغه پیښې تلفاتو وروستی شمیر نه دی روښانه شوی. تر اوسه د کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو لویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.